د خاورو لاندې پروت دی. دا ذلیل قوم چې مردار شي، ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملوانے مونږ کور کې راغلی دي، دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیس کے مار دے. چیس کے نہیں مارنا، توڑے. نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه د خر زامن. خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي، د پردي دوکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله یې ورکړي او داسې به ګوري، او چې په لاره روان یي که نه داسې به ګوري. هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم، دا چڼي مڼي ملته ډېر وو. چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي. ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه؟ د لارډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی، او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼی مڼی دی. دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي، په دې خوله کې ورته متیازې کوئ. چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی. د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي، او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي. لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم، لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼی مڼی وایي که نه وایي. اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا खलोसी थे मैं जी अनस सा जी अनस थे कि मेरी इतनी ट्वीट नहीं हो जैसी. उसने तैयारी गई लगे 50 کاله کې ستاسو اصلاح نه شوه، ستاسو تجربه نه شوه، همغه چل دی وایي جتو دیکھوتی اتھے اڻکھلوتی. وایي ټول وایي جتو دیکھوتی اتھے اڻکھلوتی. خو چې د کوم ځای خره وه هملته ودرېږي نو که بل څه شته هر یو به راپاسي